داسې ویل کېده چې د له فتح له راتګ را په دې خوا د پوهنتونونو ځینې استادان هیواد پرېښی دغه تشه مو څنګه ډکه کړې ده؟ ډېره مننه. دغه یو د استادانو خبره ډېره مهمه وه. لوړو زده کړو وزارت د استادانو د حمایه لپاره تل هڅه کړې او هڅه کوي. نمونه مثال موږ تاسو لرو چې د استادانو معاشات مخکې کم و. د اسلامي امارت په راتګ سره د استادانو معاشات الحمدلله بیرته خپل عادي حالت ته لاړه او استادان اوس په خپل معاشات چې څه رقم مخکې وو هماغسې خپل معاشات اخلي. یوه خبره. بل دا ده چې مثال مخکې اوس د استادانو لپاره مخکې استادانو سه ماستري یا دکترا برنامه داخل په افغانستان کې غوښتل چې هغوی دکترا برنامه دکترا یا ماستري برنامه ووایي له هغوی نه به دلته فیس اخیستل کېده. د افغانستان د اسلامي امارت مقام په خاص پیرزوینه د استادانو لپاره د هغو استادان چې هغوی غواړي ماستري یا دکترا برنامه داخل په افغانستان کې وکړي د هغوی لپاره فیس معاف سو. اوس هغوی کولی شي چې په وړیا توګه دلته خپل هغه وکړي خپل ماستري یا دکترا برنامه مخته بوځي. یعنی هدف مې دا چې موږ د استادانو د سهولت لپاره ډېر کوششونه کړي دي. اکثره استادان چې وو اکثره نه بعضې ورته وایو چې هغوی مثال تللي وو ولیکن موږ ډېر هڅه کړې چې هغوی هم بیرته را تشویق کړو د افغانستان ته د هغه لپاره تدریس لپاره د خدمت لپاره. نو څومره حال سوشل میډیاونه جوړه کړې وه چې استادان ټول لاړو استادان نسته. الحمدلله موږ په افغانستان دا افواهات دي. د افغانستان پوهنتونونو کې برحاله تقریبا موږ الحمدلله شپږ زره 200 برحال استادان موږ لرو او اکثر استادان مو په نورو هیوادونو کې د هغه یا د ماستري یا دکترا برنامو لپاره تللي دي او روزانه را روان او همیشه راځي. که مو فکر وي 400 استادان چې د ماستري دکترا برنامو لپاره نور هیوادونو تللي او بیرته راغی. د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال لخوا حمایه هم وسو مجلس هم ورته ونیول سو. نو استادان هم الحمدلله سته او اوس هم کوم بستونه چې خالي دي موږ همیشه بستونه اعلان ته ورکوو د هغې لپاره نوي استادان را جذبیږي.